یونامه افغانستان ته د نړۍ پاملرنه په کمیدو ده. دا چې څنګه او ولې پوره حال هم دلته راسره وګورئ. د منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مرستیالانو د 12مې غونډې له ترسره کېدو سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال مارکس پوتزل افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د پاملرنې کمیدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو استازولۍ د ښاغلي پوتزل له قوله لیکلي چې مهمه ده افغانستان د منځنۍ اسیا په اجنډا کې ځای ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال ویلي نړیواله پاملرنه کمیږي او موقعیتونه لا سخت کیږي. د سیمې همکاري او تعامل ډیر مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مرستیالانو غونډه د دسمبر میاشتې په 11مه د مرکزي اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د مرکزي دفتر لخوا د ترکمنستان په ملاتړ په اشقاباد کې ترسره شوه. ملګرو ملتونو ویلي چې له دغې ناستې څخه هدف په منځنۍ اسیا کې د هغو بدلونونو او بحرانونو په اړه د نظرونو تبادله ده چې په منځنۍ اسیا کې په سولې او امنیت ګټور اغیز کوي او همدارنګه د دغو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه خبرې کول دي. په مرکزي اسیا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر ناتالیا ژرمن په دغې ناستې کې ویلي چې اوس مهال په نړۍ کې د رامنځته شویو ستونزو سره هممهاله د سیمې هیوادونو په بیلابیلو برخو کې منظم تماسونه چې له هغه جملې په لوړو سیاسي برخو، امنیتي همکاریو، انرژي، اقلیمي تغییراتو او نورو برخو کې خپل همکاري ساتلې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغې غونډې ګډونوالو د سیمه ییز مرکز د ګټورو فعالیتونو او د افراد کرایي مخنیوي او تروریزم سره د مقابلې، اقلیمي تغییراتو او د اوبو د ډیپلوماسۍ او همدارنګه په خپلو خبرو کې د ښځو سولې او امنیت او ځوانان سوله او امنیت څخه ملاتړ اعلان کړ. د منځنۍ اسیا لپاره د ملګرو ملتونو دغه مرکز د دغې ناستې په چوکاټ کې د دولتونو مرکزي اسیا د ځوانانو ترمنځ د خبرو کوربتوب هم کړی و. دا ناسته په داسې مهال ترسره شوې چې افغانستان د څه باندې یو کال را پدې خوا د طالبان تر حاکمیت وروسته په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې له ستونزو سره مخ دی. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت جوړېدو، د اقلیتونو او قومي لږکیو ترڅنګ د نجونو او ښځو د حقونو پر تامین باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی تېره اونۍ په دوبۍ کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد سره لیدنه کې ویلي چې د طالبانو مشروعیت په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د هغوی د چلند په څرنګوالي پورې تړلی دی.